د قرآن کریم د سورتونو متعلق قرآن کریم کې څومره سورتونه دي د هغې متعلق قرآن کریم کې د سورتونو تعداد څو دی 114 سورتونه قرآن کریم کې ټول دي دې کې څه آیات سورتونه مکی دي او څه سورتونه مدني دي مکی کم سورتونو ته وایي هغې سورتونو ته وایي چې د هجرت نه مخکې نازل شوي په مکه مکرمه کې دې ته مکی سورتونه وایي کم سورتونه چې هغه د هجرت نه بعد نازل شوي دي هغې ته مدني سورتونه وایي غوږ دی چې کوم سورتونه د هجرت نه وړاندې نازل شوي دي هغې سورتونو یا هغې آیاتونو ته مکی آیاتونه او مکی سورتونه وایي کوم چې د هجرت نه بعد نازل شوي دي هغه آیاتونه یا هغه سورتونه هغې ته مدني وایي نو تعداد د سورتونو 114 دی اوس وګورئ مدني سورتونه څو دي مدینه منوره کې 20 سورته نازل شوي دي او مکه مکرمه کې 82 سورتونه نازل شوي دي مختلفه سورتونه چې د علماو پکې اختلاف دی هغه دي 12 سورتونه 12 هغه سورتونه چې هغه هم مکه کې نازل شوي دي هم مدینه کې د دې سورت بعضی حصہ په مکه کې نازله ده او بعضی په مدینه کې نازله ده نو دې ته مختلفه سورتونه وایي یعنی مدنی سورتونه 20 سورتونه دي مکی سورتونه 82 سورتونه دي مختلفه سورتونه هغه 12 سورتونه دي